مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم ورونو، موږ د بدر د جنگ او غزا ځینې عجب او نادر حالات یا واقعات بیانول چې په هغه جمله کې مو د زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه هغه واقعه بیان کړه چې هغه څوک یې چې سر تر پښو په اوسپنه پوښلی وو ووژي، او بیا مو د قتاده رضی الله تعالی عنه د سترګې قصه درته وکړه، او درېمه واقعه د عکاشه رضی الله تعالی عنه د توري و. هغه داسې چې د بدر په جنگ او معرکه کې د عکاشه ابن محسن الاسدی رضی الله تعالی عنه توره په جنگ کې ماته سوه. اوس نو جنگ په چی شو کې؟ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله هغه زما توره ماته سوه او اوس توره نه لرم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لرګی په لاس ورکړ، ویل یا عکاشه په دغه جنگ کوه. کوم وخت چې عکاشه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دغه لرګی واخیستی او په لاس کې یې وښوراوه، د په لاس کې اوږده پنډه قوي سپینه ځلانده توره سوه، او په دغه توره یې د جنگ تر آخره او د مسلمانانو تر نصرته جنگ وکړ، او پر دغه توره یې د العون نوم کښېښاوه، یعنی کومک. عکاشه رضی الله تعالی عنه به دغه توره همیشه و هر جنگ ته ورسره وړه او جنگ به پکاوه، ترڅو چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت او د ردت په جنگو کې شهید ووژل سو. نو دغه توره هم د نبوت د معجزو څخه یو معجزه وه. څلورمه واقعه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب ته وویل که څوک د ابو البختري ابن هشام سره مخامخ سوه نه دی وژني، ځکه ابو البختري هغه څوک وو چې په مکه مکرمه کې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هیڅ آزار نه ورسولی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده څخه داسې کار نه ولیدلی چې د ده علیه الصلاة والسلام دی ناخوښه وي. او ابو البختري د هغو خلقو څخه وو چې هغه د قریشو د مقاطعې د ماتېدو سبب وګرځېده. ستاسې به قصه په یاد وي چې قریشو د مسلمانانو سره خرڅول او رانیول منع کړه، یا په اوسنۍ اصطلاح بندیز پر ولګاوه. د هغې عهدنامې په ماتولو کې دغه ابو البختري حصه واخیسته. نو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفا چې د هغه وخت د نیکی بدله یې اوس ورکول، او هغه کومک چې ابو البختري د مسلمانانو سره کړی وو مړانه وه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د میړه سره مړانه کول د تیرو وختو نیکی په دغه مشغوله او سرګردانه ورځ کې په یاد وه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل زه پوهیږم چې د بني هاشم دغه ځینې خلق چې جنگ ته راغلي دي دوی په ناخوښۍ سره دغه جنگ ته راوستل سوي دي، دوی زموږ سره د جنگ کولو هیڅ ضرورت نه درلودی. نو که څوک په جنگ کې د بني هاشم سره مخامخ سي نه دی وژني،
او که څوک د عباس ابن عبد المطلب سره مخامخ سو نه دی وژني ځکه هغه په زور راوستل شوی دی. هلته یو صحابي وو چې نوم یې ابو حذیفه وو او د هغه عتبه زوی او د هغه شیبه وراره او د هغه ولید ورور وو چې د جنگ په شروع کې په مبارزه کې ووژل شو. ابو حذیفه چې په خاله مسلمان شوی وو او هجرت یې کړی وو او اوس په بدر کې د مسلمانانو سره دی. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه امر ودته ورسېدی چې عباس موجنی یو سخت جمله وویل. که څه هم دا جمله مخامخ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نو ویل، خو څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر د څو نفرو په واسطه شاوخوا و ټول مسلمانانو ته رسول کېده، نو کوم وخت چې ابو حذیفه ته دا امر ورسېدی چې عباس موجنی، ابو حذیفه ویل عجبه ده، عتبه وجل کیږي، موږ خپل پلرونه او خپل ورونه خپل اکاګان او خپل قوم وجنو او عباس پریږدو. په والله که د عباس سره مخامخ سوم پر مخ به پتره ووهم. دا خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی چې حذیفه دغه سی وویل. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولاړو و هغه ته مخ ور واړاوه، ویل یا ابا حفص ایا استاد رسول د اکا مخ پتره وهل کیږي؟ عمر رضی الله تعالی عنہ تر پورته کړه، ویل یا رسول الله اجازه راکړه چې د ابو حذیفه غاړه په دغه تر ور پریکم. په والله ابو حذیفه منافق سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا پریږده یا عمر. په ورسته کې ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته عذر وکړي، ویل یا رسول الله والله نیم خبر چې څنګه می دا جمله تر خوله ووته، دا خبره می به فکر تر خوله ووته. ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ وایي زه دغه خپل خبرې څخه چې په دغه ورځ به تر خوله ووته هیڅ وخت په امان کې نوم او تر اوسه پوری بیریږم، مگر الله عزوجل په شهادت را پټه کی، یعنی دغه ګناه می بیل شهادت بل شی نسي را پټولای. او ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ د یمامه په ورځ شهید ووژل سو. یمامه په نجد کې د یو ځای نوم دی. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت په وخت او د ردت په جنگو کې چې مسلمانانو په یمامه کې د هغه مسیلمه الکذاب سره جنگ کاوه چې د نبوت دعوا یې کړې و، ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ شهید ووژل سو. خو تاسو د صحابه کرامو و بیره ته وګورئ، ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ د پلار ورور او اکا مرګ لږ وخت د مخه په خپل سترګو ولیدي. معلومه خبره ده چې په هغه خپاو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر څخه مخالف یو خبره چې هغه قصدن او عمدن نه و تر خوله ووته. د اعصاب د کمزوري په خاطر د هغه خبرې د جبران د پاره شهادت غوښتي او ویل بیل شهادت یې بل شي نسره پاکولای، خو آخر یې شهادت هم په نصیب سو. اوس ابو البختری تراسي هلته جنگ شروع دی. ابو البختری د خپل یو ملګری په ملګرتیا جنگ کوي چې د انصارو یو ډله پر راغله چې په دې ډله کې یو نفر وو چې نوم یې مجذر وو. مجذر پر رخ کړه، ویل یا ابو البختری لرسه ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ستاسو د وجلو څخه منع کړیو. ابو البختری ویل او د ازما ملګری؟ مجذر ویل یا والله موږ ستاسو ملګری نه پریږدو، ستاسو د ملګری د وجلو څخه نه یو منع شوی، فقط ستاسو د وجلو څخه منع شوی. ابو البختری ویل نو په والله زه او ملګری بدواړه یو ځای وجل کیږي. مجذر ویل زه ستاسو سره کار نه لرم مګر ستاسو د ملګری سره حساب لرم. مجذر د ابو البختری پر ملګری حمله وکړه مګر ابو البختری د مجذر سره جنگ شروع کړ. مجذر د خپل ځان څخه پوری واه غواړي چې ملګری یې ووژني، مګر ابو البختری غواړي چې مجذر ووژني. بیا هم په مجذر پوری مشته دي او کوشش کوي چې واره پر وکي. مجذر د خپل ځان د دفاع په سبب مجبور سو ابو البختری وواه او ویوژي. او رسته مجذر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی او عذر یکاوه، ویل یا رسول الله والله ما نوجي مگر قریبه و چې ما ووجنه دنه پریښولم.
کم وخت چې پوه شوم چې نه مې پرېږدي او وژني مې نو مې ووهه او ومې وژي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه عذر ځینې راضي سو. دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر پر اطاعت د صحابه کرامو د حرص یو نمونه و. پنځمه واقعه د بدر د جنگ د عجیب واقعو څخه یو هم هغه واقعه ده چې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه او امیه ابن خلف په مابین کې پیښ شوه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه او امیه ابن خلف د جاهلیت په وختو کې په مکه مکرمه کې دوه خواږه ملګري او آشنایان وو. خیر قصې ته راسه. د بدر په ورځ پس له جنگ څخه امیه ابن خلف او زوی چې علی نومېدی د جنگ په میدان کې ولاړ دي. اوس خو کفار د میدان جنگ څخه تللي دي او میدان خالی دی، مګر امیه ابن خلف او زوی ولاړ دي. دا هم په دې سبب چې امیه چاغ او پند سړی و، زغستلای خو نسی، حتی اسپریدلای لا هم نسی چې ولاړ سي او وتښتي. نو پوسو که وتښتم وژل کېږم. نو یې نیت د تسلیمېدو وکړي او وایي باید و داسې چاته تسلیم سم چې هغه مې وساتلی سي. په دغه وخت کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د جنگ په میدان کې د کفارو پاته شیان غنیمتونه ټولوي او د امیه و منطقې ته ورنږدې سو. عبدالرحمن یو څه زغري د میدان جنگ څخه ټولې کړي دي او غواړي چې دا یوسي د لشکر تر شا یې کښېږدي او بیا راسي نور غنیمتونه ټول کړي. ځکه د کفارو لشکر وتښتېدی او خپل ورسره سامانونه ټوله پر میدان غورځولي دي. په دغه وخت کې چې زغري ورسره دي پر امیه ابن خلف ورغلی. امیه ورنارې کړه یا عبد ود، ځکه د عبدالرحمن نوم په جاهلیت کې عبد ود و. عبدالرحمن جواب ورنکړي ځکه د مخه تر هجرت چې دوی په مکه مکرمه کې و که به چا د عبد ود په نامه ورنارې کړه د جواب نور کاوه او ویل به زه عبدالرحمن یم. کفارو بیا ورته ویل موږ رحمان نه پیژنو، نو موږ عبدالرحمن نه درته وایو بلکې عبد ود درته وایو. د بیا ورته ویل که تاسې عبد ود راته ووایاست زه بیا جواب نه درکوم. بیا یې پر دې اتفاق او فیصله وسوه چې د عبدالاله په نامه به درته وایو. نو اوس امیه ورنارې کړه یا عبد ود. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي ما د پخوانی عادت سره سم جواب ورنکړ. امیه چې تر اوسه خپل اسلحه ورسره ده، زغره اغوستې ده، بیا ورنارې کړه یا عبدالاله. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي ما ورته وویل ها څه وایې؟ امیه ویل تر دغه زغرو ښه شی نه غواړې؟ زه تر دغه زغرو چې ستا سره دې ښه او بهتر یم. پر ما داسې ورځ نه ده راغلې لکه نن. آیا تاسې وشیدو ته ضرورت نه لري؟ یعنی کما بندي ونیسه زه به په خپله پیدې کې داسې اوښانې درکم چې ډېرې شیدې کوي. عبدالرحمن وایي ما چې فکر وکړي رښتیا هم دوی تر زغرو ښه وه. ولې دوی تر زغرو ښه وه؟ ځکه هر چا چې هر څوک اسیر نیولی وای او د هغه اسیر په بدله کې چې به بیا هر شی په پیدې کې راغلی وای هغه به د هغه اسیر د خاوند. دا د پخوانیو جنګو قانون و. نو عبدالرحمن وایي زغره مې وغورځولې او دوی مې تر لاس ونیول، رحم کړه. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي زه د امیه او د زوی په مابین کې رهیوم چې امیه پوښتنه راڅخه وکړه ویل په تاسې کې هغه سړی څوک و چې د نعامې بڼکې یې پر ځیګر ایښې وې؟ ورونو نعامه یو د اوبو لوی مرغه دی او حمزه رضی الله تعالی عنه به په جنگ کې دغه مرغه بڼکې پر خپل ځیګر ایښولې چې په هغه سره به معلوم او نشانی وو. نو امیه وایي په تاسې کې هغه سړی څوک و چې د نعامې بڼکې پر ځیګر ایښې وې؟ ما ویل هغه حمزه ابن عبدالمطلب و. امیه ویل دغه سړی په موږ دغه کارونه وکړ. عبدالرحمن وایي دوی مې تر لاس نیولې دي او دوی بیله تکلیفه او جنجاله زما سره رهي دي چې بلال رضی الله تعالی عنه په مخه راغلی او امیه ابن خلف هغه څوک دی چې په پخوا کې د بلال مالک وو او بلال یې مریی وو او امیه وو چې بلال رضی الله تعالی عنه ته سخت عذابونه ورکول. اوس چې بلال رضی الله تعالی عنه امیه ولیدي چې اسیر نیول شوی دی ناره کړه امیه ابن خلف د کفارو مشر یا بزیم یا بدی. عبدالرحمن ورته وایي یا بلال
دا زما اسیر دی. بلال رضی الله تعالی عنہ وایي ستا اسیر دی کنه دی؟ والله ژوندۍ نه پرېږدم. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ وایي دا خبرې پرېږده، دا زما اسیر دی. بلال ولید چې عبدالرحمن یې نه را پرېږدي، نو یې په لوړ आवाज نارې کړه: یا انصار الله! د کفر رئیس امیه ابن خلف، هغه چې په مکه مکرمه کې یې ماته عذابونه او آزارونه راکول، دغه دی. د انصارو ډله پر راټوله سوه. عبدالرحمن خپل بندیان رهي کړي دي او دوی د شاده طرفه په پسې سوه. تر شا یې په نیزو وهي. عبدالرحمن پوه سو چې بندیان نه را پرېږدي، وژني یې. نو یې بندیانو ته ویل درځغلي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ځان ورسو چې ومساتي. مګر امیه چاغ دی، نسي ځغستلی او عبدالرحمن یې کشوي، هیڅ نه کېږي. انصار په پسې دي وهي. عبدالرحمن ودرېدی، انصارو ته مخ ور واړاوه، ویل مه کوئ، دا زما اسیر دی، کار مه پلرئ. مګر بلال رضی الله تعالی عنہ بیا وایي دا هغه سړی دی چې زما سره داسې او داسې کول. هغه وهل او عذابونه بیانوي. غواړي چې انصار په قهر کې. انصار هم د بلال رضی الله تعالی عنہ پر طرف دي، وایي دا سړی نه بندي کیږي، دی باید ووژل شي. عبدالرحمن وایي یو سړی د شاده طرفه د امیه زوی په توره پر پښه وواهه. هغه غزار سو او ولوېدی. امیه دونه لوچغه وکړه چې ما په خپل ژوند نه و اورېدلې. ما ویل ته پر هغه مه ژاړه، خپل ځان دې خلاص کړه. په والله زه ستا دپاره هیڅ نسم کولی. او اوس عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ پوه سو چې دوی د امیه د وژلو قصد کړی دی او نه پرېږدي. نو ویل یا امیه پر مځکه اوږد پرېوځه. هغه هم پرېوتی. عبدالرحمن سربیره پر پرېوتی. غواړي چې په دغه طریقه د تورو او نیزو د وهلو څخه وساتي. او بیا هم دغه وایي چې دا زما اسیر دی، کار مه پلرئ. او بلال رضی الله تعالی عنہ نارې وهي مړ یې کړئ، مړ یې کړئ، حتی تر د لاندې یې مه پرېږدئ. یو د دې خوا توره ور اوږده کړي، بل د ها خوا د نیزې څوکه په جګه کې. دغه وارونه دي د هره طرفه پر کېږي. په دغه حالت کې د عبدالرحمن و پښې ته هم یو واری ور ورسېدی او د هغه پښه هم زخمي سوه. او آخر یې په دغه وهلو کې امیه ابن خلف ووژي. د هغه امیه ابن خلف چې بلال رضی الله تعالی عنہ ته قسم قسم زحمتونه ورکړي و، مرګ پر دغه قسم و چې د هره طرفه تورې په ننوتلې، د تورو او نیزو په څوکو ووژل سو. اوس نو عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ د امیه تر مرګ وروسته ولاړ سو او ویل الله دې بلال ته بخښنه وکړي، زغری هم راڅخه ولاړې او بندي مې هم ووژل سو، ځکه هغه زغری چې د ټولې کړي وې هغه د دوی، هغه د بندي په سبب پرېښولې او بندي بلال رضی الله تعالی عنہ ور ووژي. نو ځکه ویلې غفر الله لبلال راحت علی الدرع وراح علی الاسیر. دا د هغه سرکشه او اسلام دشمن امیه ابن خلف آخری حالت. شپږمه واقعه، حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ خپل ماما چې عاص ابن الهشام ابن المغیره نومېدی ووژي. ښه متوجه سئ، د عقیدې اختلاف قرابت د منځه وړي. اومه واقعه، او د هغو کسانو په جمله کې چې بندیان ونیول سوه یو هم عباس ابن عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو. چا ونیوي؟ دلته دوه روایت دي. څوک وایي یو انصاری ونیوي، څوک وایي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ونیوي. کیسه یې یو ده، خو په هغه چا کې اختلاف دی چې د بندي راوستي. موږ به هغه روایت بیان کو چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ بندي راوستي. اوس نو عباس جګ بردار او غټ سړی دی، خو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کوچنی دنګر او ضعیف سړی دی. خلق ورته ګوري، ډېر عجب منظر دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د عباس لاسونه شاته نیولې دي او دای مخ ته پورې وهي. تر مخ یې ډېر لوی او غټ سړی رهي دي او تر شا کوچنی ضعیفه دنګر سړی په پسې دي او پورې وهي. خلق په تعجب کې دي چې دغه غټ سړی څنګه و دغه کوچنی سړی ته تسلیم دی. یوازې دا نه چې تسلیم دی، بلکې د هغه په نیولو او پورې وهلو خوږیږي هم، په تکلیف رهي دي.
د درد او زحمت علامې پر مخ ښکاره دي. څو د بندیانو ځای ته راوستي. خلق پر عبد الله راټول شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ولاړ دي. خلق و عبد الله ته وایي یا ابن مسعود دا غټ سړی دي څنګه اسیر او څنګه ونیوي؟ عبد الله وایي ما تر لاس ونیوي او د تسلیم سو. بس دغونه زما نیول او د تسلیمېدل و. بیا نو خلق د عباس رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړه ویل یا عباس و دغه ډنګر ضعیفه سړی ته څنګه تسلیمېدې؟ عباس ویل والله چې زه تر لاس ونیولم پر خپل لاس و بیریدم چې رامات بکی دونه قوت ورسره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومثل او وی فرمایل یا ابن مسعود پام کوه چې په ځان خطا نه وځې او دا فکر ونه کې چې زه قوي یم. د په نیولو کې ملائکو کومک در سره وکړي. دا ته نه وی چې دی ونیوي بلکې دا ملائکه و چې دی اسیر کړي. مقصد دا چې ملائکو حتی د بندیانو په نیولو کې هم ګډون کړی دی. اتمه واقعه د جنگ تر ختمېدو وروسته مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه په میدان جنگ کې ګرځېدی. ویل د چې یو انصاری د ورور ابو عزیز چې د مشرکانو په لشکر کې وو او د مسلمانانو په مقابل کې جنگېدی لاسونه ورتړي. یعنی د عمیر رضی الله تعالی عنه ورور ابو عزیز یو انصاری بندینی ولید او لاسونه ورتړي. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه و انصاری ته وویل ټینګه ونیسه د مور د مال او دولت خاوند ده شاید چې د په مقابل کې شفیع درکې. ابو عزیز و خپل ورور مصعب ته وویل آیا د خپل ورور په باره کې دي دغه سپارښت دی؟ مصعب رضی الله تعالی عنه ورته وویل دغه انصاری می ورور دی نه ته. ورونو ښه متوجه سي. نهمه واقعه کوم وخت چې مسلمانانو کفار بندیانول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عرش کې ناست وو او سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه تر پلاس د عرش په دروازه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې د پاره ولاړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په مخ کې د ناخوشي علامې ولیدلې چې د مسلمانانو په دغه کار نو راځي چې کفار بندیان نسی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل یا سعد لکه د قوم په دغه کار چې نه راځي. سعد رضی الله تعالی عنه ویل هو یا رسول الله دا هغه اول شکست وو چې الله عزوجل و مشرکانو ته ورکړي. نو په دغه جنگ کې د مشرکانو وجل ماته تر دې خوښ و چې ژوندۍ پاتې سي. یعنی نه به بندیانولای بلکې وجلای به. لسمه واقعه د بدر د جنگ په ورځ یو صحرایي عرب چې نوم یې قباف ابن اشم و دغه د بدر په منطقه کې موجود و. کوم وخت چې لشکري ولیدې پوسو چې جنگ کیږي نو عدالت پر یو غونډي د سیل د پاره ورته کښینستی. وای د بل غم نیم اختر دی. قباف په جنگ کې ګډون نه دی کړی ځکه د یو طرف څخه نو فقط سیلبن او تماشاچی دی. ورونو تاسو په هیږي چې د بدر د جنگ څونه وخت او موده په بر کې ونیول؟ فقط 2 ساعت. دا ټوله غزا د غلوی نوم فقط 2 ساعت و. نه ورځې وې نه هفته بلکې 2 ساعت و. نو قباف فکر کاوه چې دا جنگ به اوږد جنگ وي او دا یې خیال او ګمان وو چې د مسلمانانو لشکر ماتیږي ځکه د مسلمانانو شمیر نسبت و کفارو ته ډېر لږ وو. کفار 1000 نفر دي او مسلمانان 300 نفر دي. نو ناس دي او د مسلمانانو د شکست انتظار کوي. خو هغه 2 ساعت وروسته کفار په تېښته شو. نو قباف د ځان سره خبرې کوي وای والله ما په ژوند داسې عجبه نه ولیدلې داسې زغلی لکه شذ. په 2 ساعته کې کفار تت او پرکس و. دا په تاریخ کې هغه کوتاه‌ترین جنگ دی. دغه قباف ابن اشم هغه وخت نو مسلمان خو بیا په ورسته کې د خندق یا د حدیبیه تر غزا ورسته مدینه منوره ته د اسلام راوړلو د پاره ولاړی. مګر د مخه تر دې چې مسلمان سي غواړي چې د مسلمانانو حال ځان ته معلوم کړي چې څنګه خلق او څنګه اخلاق دي. دای ناس دي خپل کشفیات او معلومات کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغ یا قباف دویلها. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ته هغه نه چې بدر ته حاضر سوی وي او سیل دکاوه؟
ویل هو هغه. نو ویل د بدر په ورځ دې څه وویل؟ قباف ویل مقصد دې څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا تا د بدر په ورځ د ځان سره نه وویل چې والله ما په ژوند داسې عجبه نه دلیدلې، داسې زغلی لکه ښځې؟ قباف ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. والله دا خبره ما وهي چاته نه ده کړې، دا خبره ما د خپل ځان سره کړې و او د هغه راهیسې بیا هیڅ چاته هم نه دی ویلي. دا عجبه ده، ما څو کاله د مخه د خپل ځان سره یو خبره کړې و او ته هغه خبره اوس راته بیانوي. دا بیل نبی څخه د بل چا کار نه دی. قباف ایمان راوړي او مسلمان شو. د بدر جنگ په دغه چټکی او په دغه عجبه طریقه پای ته ورسېدی. نشپې وې نه ورځي، فقط په 2 ساعته کې دغه جنگ د کوپارو په ډیر بد شکست او د مسلمانانو په واضحه او ښکاره کامیابی پای ته ورسېدی. په بدر کې د مسلمانانو شهیدان ټول 14 نفر دي، چې 6 نفر مهاجرین دي او 8 نفر انصار دي او نمونه په دې ډول سره دي. اول عبیده ابن الحارث ابن عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازوی او په داسې حال کې وپاسو چې باړخویه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر پښه پروت. کوم وخت چې روح ووتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اشهد انک شهید، زه شاهدی ادا کوم چې ته شهید یې. دوهم عمیر ابن ابي وقاص. دریم ذو الشمانين ابن عبد عمرو. سلرم عاقل ابن البكير. پنځم مهجع مولا عمر ابن الخطاب. شپږم صفوان ابن بيضاء. دا 6 نفر مهاجرین و او د انصار څخه اول سعد ابن خيثمه. دوهم مبشر ابن عبد المنذر. دریم يزيد ابن الحارث. سلرم عمير ابن الحمام. پنځم رافع ابن المعلى. شپږم حارثه ابن سراقه. وم او اتم عوف او معاذ د عفرا زامن رضی الله تعالی عنهم اجمعین. اوس چې جنگ خلاص، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په میدان جنگ کې ووجل سو کسانو ته ودرېدی او وی فرمایل تاسو د خپل نبی د پاره بد قوم واست، تاسو زه درواغجن وبللم او خلقو می تصدیق وکي، تاسو پریښولم او خلقو می کومک وکي، تاسو زه د خپل شاره وېستلم او خلقو ځای راکي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکي چې دغه د کفارو مړي کش کړي او یو ساته یې واچوي. هلته د کفارو د لشکرو ځای ته نږدې یو وچ څاو ویل دغه مړي ورکش کړي او دغه ساته یې واچوي. نو د کفارو مړي یو یو راټول کړسبه او دغه ساته یې ور اچول. ابو جهل، عتبه، شیبه او داسې نور چې ټول د مکه مکرمه د مشرکانو مشران و ساته ور واچول سو. کوم وخت چې عتبه ابن ربيعه د ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ پلار د څاو خواته کش کړسو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زوی ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ مخ ته وکتل. د هغه په مخ کې غم او تغییر ولیدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل یا ابا حذیفه شاید ستاد پلار دغه حالت څخه ستا په زړه کې یو شی درګرځي. ابو حذیفه ویل یا والله یا رسول الله زه د خپل پلار په وجل کېدو هیڅ نه يم خپسوي، خو صرف ما ته زما د پلار هوښیاري، حلم او فضیلت را معلوم و. زما دا امید و چې دغه شیان به و اسلام ته هدایت کی. خو کوم وخت چې ما د وجل کېده ولیده او دا را پیات سو چې دای پر کوپر مرسو، دا د هغه څخه مخالف و چې ما د لپاره غوښته دغه غم جن کړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابو حذیفه د خیر دعا وکړه او د خیر خبرې ورته وکړه. او بیا چې مسلمانان راغله او غواړي چې امیه ابن خلف کش کی، هغه امیه چې حضرت بلال او نور انصار وجلی وو. سبحان الله، په دغه لږ وخت کې بوی کړی وو، پړسېدلی وو. صحابه کرام غواړي چې کشي کی، مګر دای د کشولو قابل نو، غوښه تویدې شوړېدلی وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل پرېږده
نو یې پر دغه ځای ډبرې پر ور وغورځولې او په ډبرو کې یې پټ کړ. نه قبر پر جوړ سو نه څاته واچول سو، سربېره پر مځکه په ډبرو کې پټ سو. اوس به د جنگ و بندیانو ته راسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ په بندیانو کې چې 80 نفر وکتل. په بندیانو کې 2 نفر ولید چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر لوی دشمنان و. یو یې نضر ابن الحارث و. دا هغه سړی دی چې ډېرې قصې زده وي، ګشته او خبرياله سړی و. هر ځای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ناست وو، دی به هم هلته نږدې ورته کښېنستی، قصې به کولې. خلق به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اسلام د خبرو او د قران مجید د اوریدلو څخه په خپل قصو راګرځول. او د قصو په پای کې به ویل څوک وایي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر ما بهتر دی، زما او د څه فرق دی؟ زما خبره هم په خواني قصې دي او د خبره هم په خواني قصې دي. او په قران مجید کې چې هر ځای د اساطیر الاولین لفظ راغلی دی، هغه دغه نضر ابن الحارث دغه وینا رد او جواب دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودرېدی او ول دغه سړي دغه کړي دي. هغه د اعمال ذکر کړ او بیا یې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ امر کوي ویل یا علی ولارسه او وی وجنه. دلته نو نضر ابن الحارث د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په واسطه ووجل سو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کفارو هغه بل مشرته چې عقبه ابن ابي معيط وکتل چې دا هم د کفر د رئیسانو څخه یو رئیس وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل تاسو خبر یاست چې دغه سړی څه کړی دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمل په بیانولو شروع وکړه او وی فرمایل دا هغه څوک دی چې ما د کعبه شریف سره المنځ کاوه او د زما پر سر د اوش کلمې کښېښولې، او بیا بل ورځ ما د کعبه شریف سره المنځ کاوه او د زما پر غاړه پښه کښېښول، او دغه پښه زما پر غاړه په دونه زور او قوت کښېښه چې ما مرګ ولیدی، قریب و چې ومي وژني. دلته نو عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ ورولار سو او عقبه ابن ابي معيط یې ووژي او د هم هغه د ملګرو وڅاته ورکش کی. که هم د مرګ په وخت کې ناره وهلې چې ما ولي وژني، زه هم یو بندیم، ټول بندیان پاتې دي او ما وژني، بندي نه وژل کیږي. مسلمانانو ویل یا ته هغه سړی چې داسې او داسې دي کول، تا په خپل دغه غوښته. دغه دواړه کسان د حرب مجرمین بلل کېده. نو د بندیانو څخه دغه 2 نفر ووژل شو او هغه څاته ورواچول شو. او د بندیانو په جمله کې یو هم سهيل ابن عمرو وو. دغه سهيل خطيب، شاعر او قوال سړی وو او د مسلمانانو شدید دشمن وو. همیشه به د اسلام او مسلمانانو پر ضد اشعار ویل او بیانیه به ورکولې. کوم وخت چې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ دغه سهيل د بندیانو په ډله کې ولیدي، نو ویل یا رسول الله دغه سهيل هغه د کفارو خطیب دی، اجازه راکړه چې وی وژنم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل پرېږده یا عمر. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ ویل اجازه راکړه چې غاښونه ور وکاږم چې پاینده کې بیا خبرې نسی کولای او پس لنن ورځ بیا ستا او د مسلمانانو پر ضد خبرې ونکي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل پرېږده یا عمر، شاید داسې یو کار وکي چې بیا به بد نه پروايي. او واقعا دغه سړی بیا په ورسته کې مسلمان سو او اسلام یې هم په صدق او اخلاص سره وو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته کوم وخت چې خلق مرتد سو او د دین واوښته، د مکه مکرمه خلق هم قریب و چې دین پریږدي او د اسلام څخه واوړي. مگر هغه څوک چې اهل مکه د کفر او مرتد کېدو څخه راوګرځول او پر اسلام ثابت پاتې سو، دغه سهيل ابن عمرو وو. پاکي دي هغه ذات لروي چې د خلقو په حالاتو کې تغیر راولي. د ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا عادت وو، پر کم قوم چې بغالب او کامیاب سو هلته به درې شپې تیرولې. نو کوم وخت چې په بدر کې درېم ورځ و، امر یې وکړي چې زما او شراولي
او پر هغه خپل سامان وتړي او رهیس. اصحاب کرام په پسې دي څو د هغه څا وخلې ته ورغلي چې د کفارو د مشرانو مړي ورچول سوي و. د څا پر خله ودرېدي او هر یو ته د هغه په نامه او د پلار په نامه ورناري کړ. یا ابا جهل ابن هشام، یا عتبه ابن ربيعه، یا شيبه ابن ربيعه، یا ولید ابن عتبه، یا ابو البختري ابن هشام، یا عقبه ابن ابي معيط، یا نضر ابن الحارث. د یو نوم یادوي او په پای کې ټول ته وویل آیا هغه وعده چې ستاسو رب در سره کړی و حق مو ولیده؟ ما خو هغه وعده چې زما رب را سره کړی و حق ولیده. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توول دوی اوس مړه او به روحه بدنونه دي، ته څنګه خبري ورسره کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا عمر والله زما خبري تاسو تر دوی نه اوري مگر دوی جواب نشي راکولای. یعنی څنګه چې تاسو اوري هغه قسم یې دوی هم اوري، خو صرف فرق دادی چې دوی جواب نشي راکولای. ورونو د الله عزوجل په اراده د کفر رئیسان په یو وار ووجل سو. بیان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته نفر ولېږل چې هلته مسلمانان په دغه فتح او کامیابی خبر کړي چې د دې تفصیل به ورسته درته بیان کو. او اوس به دا درته وایم چې د کفارو د شکست خبر و مکه مکرمه ته څنګه ورسېدی. مشرکان چې په جنگ کې مات شو نو د بدر څخه په غیر منظم ډول سره تښتي، هر یو ځان خلاصوي، په ولو او شیلو کې سره و پاشل شو او د مکه مکرمه پر طرف خوار او ذلیله یو ورهدي او د شرم څخه نه پوهیږي چې مکه مکرمه ته څنګه ورننوځي. خو اول هغه څوک چې د قریشو د شکست خبر یې مکه مکرمه ته وروړي هغه حیثمان ابن عبد الله الخزاعي. دا نفر مکه مکرمه ته ورسېدی او هلته د پات خلقو کله دا خیال وو چې قریش شکست خوري. خلقو چې د جنگ د حالاتو پښتنه ځنی وکړه دای د خلقو د خیال او نظر څخه مخالف خبرونه ورته وایي ابو الحكم ووجل سو، عتبه ووجل سو، ربيعه ووجل سو، اميه ووجل سو، فلاني دغه نمونه یادوي ووجل سو. پر لپسې نمونه یادوي لکه د قریشو د سردارانو حاضری چې اخلي. دی اول نفر دی چې خبر یې راوړي مګر خبر هیڅ معقول نه دی. که د قریشو د مشرانو څخه یو یا دوه نفر یاد کې ممکن داسې پیښه شوی وي مګر په یو وار ټول مشران دا هیڅ معقول نه ده. فلانی د چا وزلته نه لويږي. صفوان ابن امیه د کعبه شریف سره ناس دی او حیثمان د وجلسو نفر نمونه یادوي چې په هغو کې امیه ابن خلف چې د صفوان پلار دی هم یاد کړي. د صفوان دا وزلته نه لويږي چې زما پلار دی وجل سوی وي. نو صفوان ویل د دماغ خراب سوی دی، د هر چا نوم چې پر خلو ورځي هغه یادوي. تاسو پښتنه ځنی وکي چې صفوان مړ وک ژوندۍ، یعنی تاسو زما پښتنه ځنی وکي چې زه مړ یم که ژوندۍ. خلکو پښتنه ځنی وکړه چې صفوان په مړو کې وک په ژوندو کې. حیثمان ویل صفوان هغه دی د کعبه سره ناس دی او په والله ما د پلار او ورور ولیده چې ووجل سو. نو د مکه مکرمه خلق پر درو حصو وویشل سو. څوک وايي حیثمان درواغ وايي، څوک وايي رښتیا وايي او څوک په شک او تردد کې دي. څو هغه د جنگ تشدیدلي خلک یو را رسیږي د مرګ او شکست خبر په مکه مکرمه کې نشریږي. اوس نو خلک مجبور سو چې دغه غمجن خبر ومني. پس له هغه څخه چې د مکه مکرمه ټول مشران ووجل سو، ابو سفیان د مکه مکرمه مشر سو، دی شریف او سردار سو، ځکه نور ټول مړ سو. دی او ابو لهب دغه دوه نفره په مکه مکرمه کې مشران پاتې سو. نور ټول ځوانان دي. اوس چې ابو سفیان مشر سو نو یې امر وکړي چې هیڅوک به د بدر پر مړو نه ژاړي ځکه چې مسلمانان خبر راپسې ونه کړي. عادت خدا وو چې شذو او نور به پر خپل مړو یا وجلسو کسانو ژړل او په دغه کار به یو څه صلاح هم کېده. خو اوس چې دا امر وسو چې څوک به نه ژاړي د هغو نور هم غم او فکر زیات. اسود ابن المطلب چې سپنجری او پسترګو هم لوند وو، درې ځامن په بدر کې ووجل سو.
او د خوښه و او زړه یې غوښته چې په هغو پسې وژاړي، مګر ژړا منع ده. یو شپه یې د یوې ښځې د ژړا आवाज واورېدی، نو یې خپل مریی ولېږي چې ته ورسه وګوره، معلومات وکړه لکه چې د ژړا اجازه سوې ده او ژړا حلاله سوه. آیا قریش پر خپلو وژل سوو کسانو ژاړي؟ نو به زه هم پر خپل زوی ابو حکیمه وژاړم. قسم دی چې د نن په زړه کې مې اور بل دی. مریی ولاړی. کوم وخت چې بیرته راغلی ویل هغه یو ښځه ده چې اوښ یې ورک سوی دی او په هغه پسې ژاړي. دلته نو اسود خپل ځان نسوای ټینګولی او یو څه بیتونه یا اشعار یې وویل چې مقصد یې دا و چې خلق په ورک سوي اوښ پسې ژاړي او موږ په وژل سوو انسانانو پسې نسو ژړلی. او داسې نور د زړه د درد اشعار. او د ابو سفیان بل امر دا و چې هیڅوک به د بندیانو فدیه نه ورکوي چې را خلاص کړي، ځکه که فدیه ورکو په دې کار د همیش لپاره د مسلمانانو و مشته طمع پیدا کیږي. ابو لهب چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو او د بدر جنگ ته نو تللی، دالته په مکه مکرمه کې پاتو. دغه د جنگ د شکست خبر یې څنګه واورېدی او څه تاثیر یې پر وکړ. دا قصه به و ابو رافع مولا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پریږدو، ځکه هغه په خپل د دغه قصې یو جز دی. ابو رافع وای زه د عباس مریی وم او اسلام زموږ کورنۍ یعنی د عباس کورنۍ ته را داخل شوی و. عباس مسلمان سو. ام الفضل چې د عباس ښځه وه هغه مسلمانه سوه او زه مسلمان سوم. خو عباس خپل اسلام پټاوه. او ابو لهب چې جنگ ته نو تللی، کوم وخت چې د مشرکانو د شکست خبر ورته راغلی، الله عزوجل کښته او ذلیل کړي او موږ په خپل ځانو کې قوت او عزت حس کړي. ابو رافع وایي زه ضعیفه سړی وم او غش می جوړول، نو د عباس په کور کې په هغه خپل کوټه یا خونه کې ناست وم، خپل غش جوړوم. ام الفضل چې د عباس ښځه ده هغه هم راته ناسته ده او په دغه خبر چې مسلمانان کامیاب سوه او کفارو شکست وخوړي ډیر خوشاله یو. کګورو چې ابو لهب چې د شر علامه پر ښکارا دي راغلی او دالته په دغه کوټه کې راته کښېنستی، شاید ما وخواته ده. دی غواړي چې د ام الفضل څخه معلومات وکي او په دغه باره کې خبري ورسره وکي. په دغه وخت کې د خلقو ژغ او نارې سوې چې دغه دی ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب د جنگ څخه راغلی. دغه ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی د ابو لهب راره او مشرک و. ابو لهب ورته ویل دلته راسه، قسم دی چې ستا سره به د جنگ خبرونه وي. ابو سفیان و ابو لهب تکښېنستی او خلق شاوخوا ورته ولاړ دي. ابو لهب ورته وایي ای وراره بیان راته وکړه، خلقو ته څه پیښه سوه؟ ابو سفیان وایي موږ چې د قوم سره مخامخ سو بل څه نه وه، بس ځانونه مور تسلیم کړل، څنګه چې د دوی خوښه وه هغه څه یې وژلو او هغه څه یې بندیانولو. ابو لهب ورته وایي په جنگ کې چا ډیر په عذاب کړاست؟ ابو سفیان وایي هغه چې موږ ته ډیر تکلیف راکړي یو نفر وو چې پر ځګر یې د نعامې بڼکې ایښې وې، هغه ډیر نفر را پکښې مړه او زخمیان کړه. هغه داسې کارونه را وکړه چې چا په چا نه دي کړي. ابو لهب وایي دغه نفر څوک وو؟ ابو سفیان وایي موږ چې بیا وروسته پوښتنه وکړه هغه حمزه ابن عبد المطلب وو. ابو لهب ویل نو شکست ولې وخوړی؟ تاسو خو ډیر او پوره اسلحه در سره وه. ابو سفیان ویل زه خلق نه ملامتوم، ځکه هلته نور داسې خلق راغله چې سپین کالی اغوستي وه او پر ابلقو آسانو سپاره وه، په والله هیڅوک یې مخته نسوای درېدلی او چا یې طاقت نه درلودی. ابو رافع وایي ما سر راپورته کوي او ومې ویل والله هغه ملایکې وې. ابو لهب مخ راواړاوه، یوه ټینګه چپلاخه پر مخ را سره کړه، ویل ته هم د هغو ملګری یې؟ ابو رافع وایي ما هم ورحمله کړه، خو څرنګه چې زه ضعیفه وم د پورته کړم او د مځکې ووهلم او پر ځګر مې کښېنستی وهي مې. ام الفضل ابو لهب را څخه کشوي، خدای مې نه ایله کوي، په وینو یې ولړل. ام الفضل چې د عباس رضی الله تعالی عنه ښځه وه مجبوره سوه
یو لرګی راواخیستی، ابو لهب یې پر سر وواهه. د ابو لهب سر یې ورمات کړ او ویل ضعیفه دې ولیدی او خاوند یې هم نسته. ابو لهب هم چې تر سر یې ویني بهېدلې ذلیله ولاړ سو او زه پرېښول. ابو رافع وایي په والله ابو لهب تر 7 ورځې زیات نور ژوند ونه کړ. اوس چې ابو لهب خپل کور ته زخمی او غمجن لاړی، هلته نور هم مرض پسې زیات سو. هغه غم او دا مریضي چې سره یو ځای سو، نو یو بل مرض یې وزېږاوه چې په عربي کې ذات الجنوب یا ذات الجنب ورته وایي، او څوک وایي د عدسه په مرض اخته سو چې دغه دواړه مرضونه هلاکونکي ول او عربو هم ډېر بد ځینې وړه. ساري مرضونه یې بلل، نو خلق هم د مرض د بیري نور نږدې کېده. حتی خپل اولادو هم پرېښاوه نور تله، ځکه د مرض د اخیستلو څخه بیرېده. څوک وایي تر بدر 2 ورځې وروسته او څوک وایي 1 هفته وروسته تر بدر مړ سو. نو ابو لهب په داسې مریضي مړ سو چې خلک یې پوښتنې ته هم نه ورتله. حتی پس له مرګه اولادونه د شخېدو دپاره نور نږدې کېده. په هغه خونه کې پروت وو، څو وپړسېدی او بوی یې وکړ. خلقو د هغه وزامونو ته پیغورونه ورکول چې پلار مو بې له شخېدو پرې ایښی دی. زامنو یې ویل موږ د مرض د بیرې څخه نسو ورنږدې کېدلی. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې واورئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. د تعلیم الاسلام رادیو څخه. لا إله إلا الله محمد رسول الله.